السلام علیکم. احمد آفیشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼې ته خیر راغلی. دوستانو، د افغانستان ملکی هوایي چلند ادارې ځینې شفاخانې او لالبرتورونه بلاک لیست کړل، کوم چې د دې ادارې لخوا په دوی باندې تور دی چې ګواکې دوی مسافرو ته جعلي سندونه ورکړي دي. نو دا کوم لالبرتورونه او شفاخانې دي؟ د دې لپاره تاسو دا ویډیو ما سره تر پایه پورې وګورئ ترڅو تاسو هم خبر شئ او کوم مسافر ورونه چې اوس مهال د افغانستان څخه بهر سفر لري دوی دغه شفاخانو څخه ټیسټ ونکړي، ولې چې په ایرپورټ کې به دې کسانو ته اجازه ورنه کړې شي. نو د دې لپاره تاسو د ویډیو ما سره تر پای پورې وګورئ. که چیرې هم احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نوي وئ د ځنو سره ضرور سبسکرایب کړئ، او که احمد آفیشل فیسبوک پاڼې ته نوي وئ نو دا ضرور در سره لایک او فالو کړئ. بله دا چې تاسو دا ویډیو خپلو واړو ملګرو سره شریکه کړئ ترڅو ستاسو په ذریعه دوی ته دغه معلومات ورسیږي. دوستانو، د افغانستان ملکی هوایي چلند ادارې 15 لالبرتورونه او روغتونونه د دې له وجې بلاک کړل، کوم چې د افغانستان ملکی هوایي چلند اداره وایي چې دوی مسافرو ته جعلي نتیجې ورکولې. نو د دې له وجې دغه لالبرتورونه او روغتونونه بلاک لیست شول. دا 15 لالبرتورونه او شفاخانې دي کوم چې رایل، بلاسم، بیوټیک، سانا او وحاج په نامه دي. دا مکتوب د افغانستان ملکی هوایي چلند ادارې خپور کړی، کوم چې تاسو په سکرین باندې ښکاري، او د هغې ترڅنګ ازادۍ راډیو هم راخیستی دی. او بله دا چې ما د هوایي شرکتونو کسانو سره خبرې وشوې، کوم چې اریانا، ایر عربیا او پلای دوبۍ دي. اریانا هم دا ومنله. کومې شفاخانې چې د ملکی هوایي چلند ادارې لخوا بلاک لیست شوي دي دوی کې کوم مسافر د دغو شفاخانو څخه د کووډ-19 یا کرونا وایرس ټیسټ کړی وي نو اریانا هوایي شرکت کې به اجازه نه ورکوي کیږي. د هغې ترڅنګ ایر عربیا هم اجازه نه ورکوي، او پلای دوبۍ د دې میاشتې 19 تاریخ نه دغو کسانو ته اجازه نه ورکوي، کوم چې کووډ-19 یا کرونا وایرس ټیسټونه په دې 15 شفاخانو کې کړي وي، کوم چې رایل شفاخانه ده، بلاسم شفاخانه ده، بیوټیک طبي لابراتوار دی، سنا معالجوي شفاخانه ده، او ورسره وحاج شفاخانه ده. دا هغه 15 شفاخانې دي چې اوس مهال ملکی هوایي چلند ادارې لخوا بلاک لیست شوي دي. نو ستاسو واړو مسافرو څخه مې هیله دا ده چې اوس مهال د دغو شفاخانو څخه ټیسټ ونه کوئ، ولې که چیرې هم تاسو د دې شفاخانو څخه ټیسټ وکړو نو کابل ایرپورټ کې تاسو ته اجازه نه درکوي کیږي. ستاسو څخه مې هیله دا ده چې تر هغو پورې دغو شفاخانو نه کوم ټیسټ ونه کوئ تر څو پورې چې دوی ته دوباره اجازه نه وي ورکړی شوي. زما پر نظر افغانستان ملکی هوایي چلند ادارې دا ډېر یو ښه کار وکړ، ولې که اوس مهال موږ په افغانستان کې د کووډ-19 یا کرونا وایرس کم ټیسټونه چې اخیستی کیږي هغې نه ډېر لوی تجارت جوړ کړی دی. زه په خپله ګورم چې د پی سی آر ټیسټ سمپل په ټراول ایجنسیو کې اخیستی کیږي او ځینې داسې ځایونو کې اخیستل کیږي چې خیز د دې لپاره مناسب نه دي. نو دا افغانستان ملکی هوایي چلند ادارې ډېر یو ښه کار وکړ. د هغې ترڅنګ ما ځینې خبرې واورېدې چې ځینې هغه شفاخانې کوم چې اوس مهال د کووډ-19 یا کرونا وایرس ټیسټ پکې اخیستل کیږي دوی خپل قیمتونه لوړ کړل. نو که چیرې دغه شفاخانې په حقیقت کې خپل قیمتونه لوړ کړي نو دا به ډېره یوه نامناسبه خبره وي، ولې چې اوس مهال ما پخپله لیدلي دي چې د 2000 نه نیولې تر 2500 افغانۍ پورې به همدغه ټیسټونه کېدل او همدغو شفاخانو والا به کول کم چاته چې اوس هم اجازه ده چې پی سی آر ټیسټ وکړي. نو که چیرې دوی د دغو قیمتونو څخه خپل ټیسټونو پیسونه لوړ کړل نو دا به یوه ډېره مناسبه خبره وي او دا به زموږ ګرانو مسافرو ورونو سره لویه جفه وي. نو ما د اړوند ادارو څخه هیله دا ده اوس مهال کم چا سره چې اجازه ده چې د پی سی آر یا کووډ-19 ټیسټ وکړي دوی د خپل قیمتونو کې تر څومره چې امکان وي کموالی راولي، او بله دا چې هر کس څخه د دا ټیسټ په ښه معیار سره وشي. ولې خدای مکه که چیرې هم ستاسو دلته بېغوري وکړه او مسافر نورو وطنونو ته لاړل دوی هلته مثبت راغلل نو ډېر امکان شته چې پوره افغانستان پر روزونه به بند شي، کوم چې دا به یو ډېر غلط کار وي. د یو چا شخصي ګټې لپاره به پوره د افغانستان پر روزونه بند شي. نو ما په افغانستان کې د واړو شفاخانو او لالبرتورونو څخه هیله دا ده چې دوی کم د پی سی آر ټیسټونه کوي هغه دې په ښه معیار سره وکړي ترڅو بهر کې زموږ ګران ملک نام بد نه شي. نو الله دې وکړي چې دغه معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي وي. یو ځل بیا د دغو شفاخانو نومونه درته ښایمه کوم چې د افغانستان ملکی هوایي چلند ادارې لخوا بلاک لیست شوي دي، کوم چې رایل شفاخانه ده، بلاسم شفاخانه ده، بیوټیک طبي لابراتوار دی، سنا معالجوي شفاخانه ده او وحاج شفاخانه ده. دا هغه 15 شفاخانې او لابراتوارونه دي کوم چې اوس مهال د دغو شفاخانو ټیسټ نه منل کیږي. نو ما د ستاسو واړو مسافرو څخه هیله دا ده کوم چې اوس مهال د افغانستان څخه نورو هیوادونو ته ځي د دې شفاخانو او لابراتوارونو څخه ټیسټ ونه کړي. په دې کې که کوم اپډیټ راتلل یا د افغانستان ملکی هوایي چلند ادارې دغو شفاخانو ته دوباره اجازه ورکړه د دې لپاره تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه ته کې وئ انشاءالله چې زه به مو د دې له لورې خبره ومه. که چیرې هم احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نوي وئ د ځنو سره ضرور سبسکرایب کړئ، او که احمد آفیشل فیسبوک پاڼې ته نوي وئ نو دا ضرور در سره لایک او فالو کړئ. بله دا چې تاسو دا ویډیو خپلو واړو ملګرو سره شریکه کړئ ترڅو ستاسو په ذریعه دوی ته دغه معلومات ورسیږي. نور مو په الله سپارم. الله پامان.